بسم الله الرحمن الرحیم. امام الانبیاء علیهم السلام فرمای داسی یو درود چې یو کرتا ویلو سرا الله تبارک وتعالی او یا فرشتي مقرر کړي او 1000 ورځې هغه درود ماتا پیش کیږي. هغه درود دا د زما عزتمندو جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. یو کرتا ویلو سرا الله او یا فرشتي پیدا کی او بیا 1000 ورځې مسلسل دا درود امام الانبیاء علیهم السلام باندې پیش کیږي. نو دا ویډیو کې دا درود په خپل هم زده کړئ او په نبی علیه السلام باندې پیش کړئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ چې ټول په دغه درود شریف کې برخه واخلي. نو زما او ستا کامیابی به دا وي په دې ویډیو شیر کولو سره چې دغه ملګری درود ووایي نو الله تبارک وتعالی به موږ تاسو له هم د دغې درود ویلو اجر راکړي. ویلی به ملګري وي او اجر به ما او تا ته میلاویږي. نو دا ویډیو صدقه جاریه وګڼئ، د نورو ملګرو سره یې شریکه